نو انور شاه کشمیری صاحب ته الله دومره لوی علمیت ورکړی د ده یو شاګرد الله مفتی شفیع عثماني چا چې تفسیر معارف القرآن جوړ کړی ده دی په جامع دارالعلوم دیوبند کې استاد و د کشمیري شاګرد هم تېر سوی بیا بل وخت کې په جامع دارالعلوم دیوبند کې استاد و یو ورځ انور شاه کشمیری رحمه الله مطالعه کړې وله پاس دریم منزل کې راوتلی و داسې کټاره ده دلته ولاړ ده مفتی شفیع صاحب کته کوټه کې ده نو هغه راووته داسې چې راووته د نو هغه خو یې شاګرد و دی استاد و جامع یې درسوله دیوبند کې نو هغه به جامع درسوله کله به چې پوه نه سو بیا به استاد نه پوښتنه کوله چې را روان سو نو پاس نه کشمیري صاحب غږ پې وکړو شفیع چېرته روان یې وي صاحب دلته یو ځای ده نه پې پوهېږم نو هغه ورته ویلې پلانکای ځای به یي پاسه ورته ویي پلانکای ځای به یي وایي و وي خو کتاب خلاص که که نه 12مې حاشیې حل کړی حاشیې مې ورته یاده کړه 12مه هغه ورته ویلې نه پې پوه نه یم وایي غوږ ورته ونیسه دې جنه طالبانو کشمیري رحمه الله د یاده حاشیه ورته وویلې صرف کشمیري رحمه الله چې ورته ویلې الله عز وجل دی هلته پوه بس کتاب یې پټ که پوه سم بیرته روان شي تکلیف څه کوي چې پاس راخیږي دومره لوی برکت الله کې ایښی وو چې د استاز د خولې نه عبارت واورېده په مطلب باندې پوه دا هغه علامه انور شاه کشمیري رحمه الله